السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاته. حامد و مسلم و بعد. یو محترم رو لیکل کړي دي، لیکلو کې لیکي وای صراحتا به وایم چې څوک په پاکستان کې وي او په پاکستان کې روژه نه وي او سعودي او افغانستان کې روژه وي، نو د ده دپاره افضل څه دي چې د چا سره روژه ونیسي. جناب علي که یو ځل د رمضان مسئله شي او روژې حکم وي چې یعنی روژه وي، بیا پکې د افضل او د مفضول خبره نشته، بیا لازمه ضروری خامخا فرض دا ده چې بیا به نیسي، خو چې یو ځل وي نو دی کې د افضل خبره والا صحیح ټکی نه دی، صحیح دی. پاتې شو دا خبره چې یاره اوس مثلا پاکستان کې نه وي او سعودي کې وي، نو فلهذا د دې خو به درته دا جواب وکړو چې څوک حنفي وي، حنفي او ځان ته حنفي وایي او د احنافو په مسلک وي، یو خدا دی چې یو سړی حنبلي وي یا مطلب دا د غیر مقلدي مذهب نه مني، نو هغه سره خو به اختلاف نشو کوی ځکه هغه زموږ سره په نظر کې شریک نه دی. لیکن که یو ځل یو سړی ځان ته حنفي وایي او دی حنفي وي، نو د احنافو مفتابهي قول دا دی چې د دوو بلدینو، بلد خار ته وایي، صحیح دی، ملکونه نه ښیي، خارونه ښیي، چې یو ځل د دوو خارونو په منځ کې، خار شهر خار د دوی په منځ کې 1500 میله چې 800 کیلومیټره ترنه جوړیږي، ځکه یو میل 1400 ګزه وي او یو کیلومیټر دا 1000 ګزه وي، نو تقریبا چې د 1500 میلو نه بیا 800 کیلومیټره جوړیږي، نو چې دوو خارونو په منځ کې د 800 کیلومیټرو فاصله وي، نو دی خار کې به دی دوو خارونو کې به مستقل رؤیت وي، د یو خار رؤیت به د بل دپاره معتبر نه وي. سوچ وکړه دوه خارونه دي، یو په پاکستان کې دی او بل په داسې ملک کې دی چې د هغې خار او د دې خار په منځ کې 1500 میله او 800 کیلومیټره فاصله ده، نو چې په دې پاکستان کې چا سپوږمۍ ولیده، نو د هغه ملک والا چې د دې ځای نه 1500 میله لرې دي، د هغو دپاره دا لیدل کافي نه دي، هغوی به ځان ته مستقل لیدل کوي. دا د احنافو مفتابهي قول دی. او که نه د دې نه نږدې وي، 100 میله وي، 200 میله وي، 300 میله وي، بالکل چې هلته بیا سپوږمۍ ولیدلی شي، نو د دې نورو خلکو دپاره هم دغه رؤیت معتبر دی او په دوی لازمه ضروري او خامخا ده چې بیا به ورسره دا روژه نیسي. او زمونږ او د سعودي په منځ کې، یعنې د پاکستان او د سعودي په منځ کې خود مسلمانه ډیر زیات لوی فاصله ده، د 1500 میلو نه ډیره زیاته ده، نو څنګه به بیا د سعودي والا رؤیت زمونږ دپاره معتبر شي؟ احسن الفتاوا کې په دې باندې ډیر لوی بحث کړی او خلاصه د بحث مې درته بیان کړه، او هلته خو ډیر زیات په هغوی باندې اعتراضات هم کړي، خو هغه اعتراضات په خپل ځای باندې را به شو د احنافو مذهب ته. نو فتاوا شامی کې به باقاعده طور سره دا مذهب شته دی. نور دا مسله موږ حل کړي، یو میسیج هم ورباندې کړی 14 منټه او بل میسیج دی 14 منټه، نو که تا کې مطلب دا دی چې حوصله وي او دونه اوږده اوږده میسیجونه اورېدلی شي، نو میسیجونه به زه د دې میسیج سره یو ځای کړم، نو بیا به درولېږم. خلاصه به دا شي چې د دوو خارونو په منځ کې 1500 میله فاصله وي، هلته د یو خار په لیدلو د بل خار دپاره اکتفا نه کوي او د بل خار خلک به هغې سره روژه نه نیسي. څوک چې په پاکستان کې یا په افغانستان کې وي او ډارې کې د سعودي سره نیسي، دا په حق نه دي دا خلک، او دا د احنافو د مذهب مطابق نه دي، دا د وابیانو چې غیر مذهبي ورته وي، غیر مقلدین ورته وي، او د حنابلو په مذهب باندې ټیک دي، لیکن د احنافو په مذهب باندې دا خبره ټیک نه ده. او پاتې شوه د افغانستان خبره، نو افغانستان که چېرته بالفرض داسې رؤیت وکړي چې هغه رؤیت معتبر وي، نو بالکل پکار دا ده چې د پېښور علما د هغې سره یو ځایوالی وکړي، دا ښه خبره ده. خو چې هلته په خپله رؤیت شوی وي، او که هلته ملا باندر استاذ نه وي لیدلي او سعودي سره یې نیسي او بیا ته دې ځای نه ورسره مطلب دا دی چې ته وایې چې نه زه مې بیا هلته نیسم، نو بیا دا صحیح خبره نه ده، دا د فقه حنفي مطابق نه ده. او نور که د بل مذهب والا خبرې بیا هغې کې چا سره اختلاف نه ساتو. زه به هغه نور میسیجونه د دې میسیج سره یو ځای کړم، هغې کې حوالې هم شته، مدلل مکمل بحث هم پکې شته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.